خطونه ډېرې را سره دي په هر یو خط کې یو ال درپسې مرمه. ګرانو کتونکو عبدالله خان لخوا سلامونه قبول کړئ په دې تمه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ یو د ژوند نه مزې اخلئ. څنګه چې تاسو ته پته ده عبدالله خان پاڼه ستاسو دپاره د پښتو خوږ ژبې شاعرانو نه نوي نوي شعرونه ریکارډ کوي. هم په دغه سلسله کې راغلي یو ارشد علي مجبور صاحب خواته د هغوی سره به یو څو خبرې هم کوو او شعرونه به ترې هم ریکارډ کوو. ارشد علي صاحب تاسو ته خپل پروګرام کې هرکلی وایم او ډېره مننه کوم چې موږ لا ټایم راکړ. عبدالله جان وروره ډېره مننه چې تاسو موږ له په خپل پروګرام کې د وینا موقع راکړه. یو جهان مننه دي. ډېره مننه. موږ هم پیژنو ډېر ملګري به پیژني که په پاڼه کې یو نیم ناشنا ملګري د هغوی دپاره خپله لنډه پیژنګلو کوي. ډېره مننه. ولې نه جي، زما نوم ارشد علي دراني دی، د مردان د سیمې اوسېدونکی یم او په ادبي دنیا کې ما خلک د ارشد علي مجبور په نامه باندې پیژني او حاضر وخت کې په ثوابۍ کې په روزګار یم. مینوالو کتونکو سره خپل یو کلام شریک کړ. ډېره مننه. ولې نه جي، ولې نه. عبدالله جان وروره د غزل نه مخکې مینوالو ته یو څو شعرونه ډالې دي چې اوس خو یې خامخا دلبره وران کا، اوس خو یې خامخا دلبره وران کا، بس زما نوم د زړه د وره وران کا. مننه جي. اوس خو یې خامخا دلبره وران کا، بس زما نوم د زړه د وره وران کا. رقیب ګټلې ما بیللې بازي، رقیب ګټلې ما بیللې بازي، د عشق داستان په دې خبره وران کا. مننه جي، مننه. رقیب ګټلې ما بیللې بازي، د عشق داستان په دې خبره وران کا. د زړه د پاسه مینه سله کوي، د زړه د پاسه مینه سله کوي، دغه تعلق هډو د سره وران کا. لږ مې رضا کلو پټې ته لاس کا، لږ مې رضا کلو پټې ته لاس کا، د اوښکو خواب مې د بشره وران کا. مننه جي. الهي زړه ته نه بس تور که زما، الهي زړه ته نه بس تور که زما، هغه یو عکس مې د نظر وران کا. ګرانو کتونکو تاسو د ارشد علي صاحب کلام واورېد. امید ده تاسو به ترې ډېر خوندونه مزې اخیستي. په دغه یو کلام ونه پرېږدم، غواړم چې مینوالو سره یو بل کلام هم شریک کړي. ډېره مننه به. صحیح ده جي. ولې نه چې څنګه تاسو وایي تاسو راغلي چې تاسو څه وایي زه به هغه کوم. خو نن دراصل زما دا مرۍ هم ډېره خرابه ده، خو کوشش به کوم چې ستاسو دا کلک ښکته ونه غورځوم. مینوالو ته غزل ډالۍ یا بیا مې د زړه ارمان وزرې وکړې، بیا مې د زړه ارمان وزرې وکړې، تا چې په سترګو کې خبرې وکړې. نه نه. بیا مې د زړه ارمان وزرې وکړې، تا چې په سترګو کې خبرې وکړې. خواله ورتله خو نصیبونه غواړي، خواله ورتله خو نصیبونه غواړي، ما نظارې د لرې لرې وکړې. د اوسني دور ظالم انسانه، د اوسني دور ظالم انسانه، سنا کړدې د په توسرې وکړې. ځان مې د ژوند سختو ته ونیولو، ځان مې د ژوند سختو ته ونیولو، خو ستا جامې مې خوندورې وکړې. په ځیګر کلک خلک مې هم خفه کړو، په ځیګر کلک خلک مې هم خفه کړو، چې مې کیسې د ناز غورې وکړې. مننه جي. ما یې خاطر د محبت کولو، ما یې خاطر د محبت کولو، هغې خبرې زورورې وکړې. مننه جي. مجبور ستا د دردېدلي غزل، مجبور ستا د دردېدلي غزل، ډېرې کیسې راته جوړې وکړې. عبدالله جان وروره ملګرو ته د یو بل غزل ډالۍ یا یو افسانه به په خپل ژوند لیکمه، یو افسانه به په خپل ژوند لیکمه، دا به د زهرو د بوټ خوند لیکمه. مننه جي. یو افسانه به په خپل ژوند لیکمه، دا به د زهرو د بوټ خوند لیکمه. زه په دې خپل تراخه تراخه ژوندون کې، زه په دې خپل تراخه تراخه ژوندون کې، مینه خوږه لکه د کند لیکمه. ولې دې مات کړه پښتانه لوزونه، ولې دې مات کړه پښتانه لوزونه، نن ستا د خولې هغه سوګند لیکمه. مننه جي. تا ته شیندم په هره لار ګلونه، تا ته شیندم په هره لار ګلونه، خپل د ازغو په سکو ژوند لیکمه. د بلتانه په غږ بیدار شومه زه، د بلتانه په غږ بیدار شومه زه، نیمګړی خوب ستا د مړوند لیکمه. د خوا سړو خلک مې ډېر دي دلته، د خوا سړو خلک مې ډېر دي دلته، څنګه به حال د زړه څرګند لیکمه. زه هنرمن یم داسې کولی شمه، زه هنرمن یم داسې کولی شمه، دا چې په بند پسې بلبند لیکمه. مننه جي. دا زه مجبور خو دلته تیر وځمه، دا زه مجبور خو دلته تیر وځمه، زړه چې ستا زړه سره پیوند لیکمه.
ګرانو کتونکو تاسو د ارشد علي مجبور صاحب کلامونه واورېدو. امید ده تاسو به ترې ډېر خوندونه مزې اخیستي. په آخر کې به مینوال له څه پیغام ورکوو؟ مینوالو ته چې زه دا پیغام ورکوم چې مینه کوئ، محبت کوئ، په نه څه خبره باندې رشتې مه پرېږدئ، ځکه 2 ورځې زندګي ده، هېڅ پته نه لګي. نو زه خپلو مینوالو ته، خپلو ګرانو کتونکو ته دغه یو میسج ورکوم چې یاره بھئی تاسو مینه کوئ، محبت کوئ او په نه څه خبره باندې رشتې مه ختموئ. ډېره مننه جی، شکریه. ډېره مننه ستاسو، ډېره مننه کوم چې موږ لا ټایم راکړو او خپل پروګرام ختمو در بل پروګرام پورې. ستاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.